سلام وخت مو بخیر قدرمنو زه سیام خان یو وار بیا د تیر په څیر ستاسې په درانه چوپړ کې ما په دغه هیله چې روغ جوړ او د صحت په کالیو کې به نغښتي واوسئ. زه سیام خان مو په یو بله ځانګړې مرکه کې هرکلی کوم. نن په باچا خان مرکز کې ځوان آزاد خبریال او لیکوال عزیز الله کاروان دی. د کابل سقوت، د طالبانو کړنې، د دوحې تړون او داسې نورې ګڼ شمېر خبرې عزیز الله کاروان تورغم ته وربخلي دي. تورغم او افغان سینمایي هغه کتابونه دي چې داسې ټکي او داسې جملې چې د انسان احساسات را لړزوي. په دې نننۍ مرکه کې مو ځوان خبریال عزیز الله کاروان مېلمه کړی دی. د کابل سقوت او داسې نورې ګڼ شمېر ناندریس خبرو باندې به ورسره بشپړه مرکه پیلوو. کاروان صاحب مننه. سیام خان آباد اوسې، ښاد اوسې چې موږ ته هم وخت راکړو. راځئ چې له دې ځای څخه راپیل کړو. تاسې ژوند ولید، د ډیموکراسۍ نظام مو وکتلو، بیا د طالبانو واکمني، او په دغه کتاب کې تاسو په طالبانو ډېرې ټینګ یو سیخې نیوکې کړي دي. څنګه دې ته اړ شوئ؟ ستاسو په څېر نیوکې په ډېرو کمو کتابو کې لیکل کېږي، ولې داسې وشو؟ سیام خان ته راغی چې په نظام د ګوته پورته کولو جرأت څوک ونه کړي، د نیوکو او د انتقاد جرأت څوک ونه کړي، هغه نظام بیا ظلم، بربریت او وحشت طرف ته ځي. ځکه چې پوهېږي څوک نشته چې ووایي دا ولې. نو د دې دپاره چې دا خلک ژوندي اوسي او نظام ته ګوته ونیسي، دا ولې لفظ ژوندی اوسي، دا چا لفظ ژوندی اوسي، دا څنګه لفظ ژوندی اوسي. نو د افغانستان د سقوط پسې متصل ما د تورغم ناول پیل وکړو او په دې کې مې هڅه وکړه چې هغه ټولې پوښتنې چې د سقوط په دوران راولاړ شو، دا نظام چا سقوط کو، دا نظام څنګه سقوط شو، دا دومره لوی فوزي طاقت چې په سیمه کې افغانستان و، دا دومره ټانکونه، دومره هوایي ځواک، دا دومره زمینی ځواک، دومره پولیس، دومره پیسې، د سره د هر څه دا نظام څنګه سقوط شو، علتونه څه وو چې طالبان بریالي شو، جمهوري نظام پرېوتو. دی به د اسلامي ایډیالوژي او د جهاد د ایډیالوژي تر شا نور هم ډېر لاملونه لرل چې نظام د دننه څنګه دومره کمزوره شوی چې 80,000 کسانو ته دوی تسلیم شول. دا یوازې دا خبره نه وه چې یاره خلک یې اسلامي پلوه وایي چې جهاد بریا وموندله، جمهوریت سقوط وکړو. نو دې کې دننه د فاسد نظام چې یو کله چې په نظام کې فساد زیات شي، هغه د دننه مکمل ختمي، هغه پاس هسې د بنګړو بار وي. نو هغه د بنګړو بار چې کله د نظام نه جوړ شي نو بیا بهانه غواړي، که هغه بیا جهاد یو، که دننه انقلاب یو، که دننه په نظام کې د فوجیانو پاڅون چې ماشاء الله ولګیا، د فوز حکومت ولګي، که یو کس راپاڅي که د انتخاباتو په څېر باندې انقلاب کوي او حکومت پر ړنګ کړي. خو مطلب هله یو حکومت ړنګېدی چې هغه په منځ کې د فساد نه ډک یو خالي شوی. نو ما کوشش وکړو چې دا ټول دلیلونه پکې راواخلم. یوازې دا نه چې زه ووایم چې طالبانو پلونه ړنګول او روډونه ړنګول او دای کول او هغه کول. ما د یوې داسې کړکۍ نه د نظام سقوط ته کتلي دي چې بېطرفي مې پکې مراعات کړې ده. ما دا نه دي کتلي چې یاره طالبان به ما ونیسي او به مې ولي چې ولي. ما دې ته نه دي کتلي که زه ولیکم چې یاره اشرف غني افغانستان پرېښو نو په دې دلیل زه نه پوهېږم چې ولي. یعنې زه نشم ویلی چې دا ډېر ښه وکړه. ما به جمهوریت والا وکنځي چې یاره تا ولې غني ته ویلي چې مثلا د افغانستان نه وتښته یا یې پرېښو. مطلب تر هغې پورې چې موږ دې حقیقتونو ته د یوې رښتینې کړکۍ نه ونه ګورو، د داسې زاویې نه ونه ګورو چې دلیلونه پیدا کړو، نو دا به بار بار تکرارېږي. دا ولنی جمهوریت نشو په افغانستان کې چې سقوط کوي. جمهوریت پیل شي، اوج ته ورسېږي، پکې فساد پیل شي، فساد به دومره اوج ته ورسېږي چې بس یو په یو باندې هر څه سر نه شي. دا ولې بار بار کېږي؟ دا ځکه بار بار کېږي چې موږ حقیقتونه نه بیانوو، موږ چې د هغه علتونو ته نه ګورو د کومو د وجې چې دا کېږي. نو په تورغم کې ما کوشش وکړو هغه علتونه بیان کړم، د کومو علتونو په بنیاد باندې چې د جمهوریت نه د بنګړو بار جوړ شوی. یو ځای کې چې یو چا سره د بنګړو بار نو یو پولیس والا ودرولې، نو هغه ولې داسې ګزار ورکړل چې دا څه دي. نو کس ورته یو بل ګزار دی ورکړو، نو هېڅ هم پکې نه دي، بنګړي دي، دوه درې ګزار نه ورکړو خو بس ختم شو. دا جمهوریتونه باید داسې نه وي چې څوک ولې یو غرب ورکړي ته ورته چې داسې دي چې بل غرب ته تاب نه لري که نه. نو هغه علتونه باید را پیدا کړو، د کوم علتونو په بنیاد باندې چې موږ یو آزاد، یو جمهوري، یو ډیموکراټیک افغانستان تر ډیره پورې ساتلی شو، تر ابده پورې ساتلی شو. دا نه چې موږ یو جمهوریت نما حکومت جوړ، کوم چې د دیکتاتورۍ او کوم چې د فساد او کوم چې د بهرني کومکونو په
بنیاد باندې ولاړ یو په یو هر څه ختم شي. ولی خان به ویل چې په کاربل کې جهاد نه دی فساد دی او تاسې په افغان سینما کې هم د څومره په پاکستان کې یا په افغانستان کې ریلیجس خلک دی یا اسلامي خلک دی تاسو مافعان چې شرخوخې بوللي دي افغان سینما باندې هم خبرې کول غواړم دغه د چې کوم دغه نظام او سینما نظام هغه هم ورځ تر بلې خرابېږي ړنګېږي افغانان او پښتانه د راتلونکي نه او د ښه ژوند نه یا د سینما د ژوند نه څومره لرې وتل او پر پښتانه ټولنه یې څومره اغېزه وکړه. پښتونخوا کې چې کله د مولیانو یا د مذهبي ګوندونو د اتحادي حکومتو د هغې ضرر د پښتونخوا سینما باندې اوس هم داسې کتلی شي د پښتونخوا سینما په کوم ځای ولاړه ده که سم هغې سینماګانې بندې نه کړي خو داسې فکرونه یې وروزل چې اوس څوک سینما ته نه ځي یا د سینما قدر روک شو دا ډېره واضحه خبره ده په کوم ځای کې چې هنري په کوم ځای کې چې موسیقي په کوم ځای کې چې د ګونګروګانو شړنګاري په کوم ځای کې چې د طبلي اواز د رباب ټنګي د ګیټار ترنګي د هلته نه چې دی دا شک او شکوه او ته بیخي لرلی نه شي چې هلته به ته تشدد پیدا کړي هلته به ته وحشت پیدا کړي هلته به د بم اواز راشي هلته نه به چې کله دغه ټول اوازونه په یو ځای کې بند شي طبله خاموش شي رباب خاموش شي هنر خاموش شي نقاش خاموش شي مصور خاموش شي د هغې نه وروسته بیا ته دا زمینه برابرولی شي چې هلته نه ته د راکټ فایر کولو والا ځان پسې د بم تړلو والا د ځان الوځولو والا کسان را پیدا کړي تر څو پورې چې په یو ټولنه کې هنر ژوندی هنري فکرونه ژوندي نو دا هر څه ناممکن دي نو چې ته چې کله یو ټولنه واحد ټولنه اول هغه د هغې هنرمندان سپک که د هغه کسبګر سپک که هغه چې دی یو داسې ځای ته ورسوه چې خلکو ته یوازینی اپشن هم دا ښکاري چې بس ژوند هم دا دی چې مدرسه کې کښېنم ژوند هم دا دی چې ځان والوځه ځکه هلته هنر نشته مینه نشته ژوند نشته نو خلک څه وکړي یو کس چې د ورکوټیوال نه یوې مدرسې ته لاړ شي او په مدرسه کې غونډ عمر د خپلو استادانو ظالمانه رویه وګوري او وظیفې راټولول وګوري د هغه لپاره د ژوند معنا څه وي ژوند معنا هم دا چې بس ځان والوځه او جنت ته لاړ شه ځکه خو نور څه کتلی نه دنیا کتلی نه حال دا چې الله په قرآن کې انسانانو ته وایي تاسې وګرځئ دنیا کې زما قدرتونه وګورئ نو څومره چې انسانان ګرځي څومره چې انسانان ګوري څومره چې انسانان لولي عمر د انسان فکر پراخېږي عمر تشدد نه دغه نفرت پیدا کېږي نو سینما چې دا داسې یو څیز دی چې دا تشدد نه خلک لرې کوي نو په افغانستان او پاکستان کې داسې څوک نه پرېږدي چې انسانانو فکرونه چې دي دا عدم تشدد ته وهڅول شي یا مینې ته وهڅول شي دلته خلک غواړي د نفرت کارکیلي وکړي د جنګ کارکیلي وکړي د داسې یو نسل راپورته کړي چې خبره نه اوري داسې یو نسل راپورته کړي چې یو بل زغمي نه اوس په یو ځای کې چې دی که فکر وکړئ په یو ټولنه کې یوازې ډاکټر او مولا باندې آباد نه موږ ته په جرنالیزم کې اکثره استادان دا مثال ویلو چې ښار ته که تاسې ووځئ نو په ښار کې دا شور چې دی دا یوازې د جومات له سپیکر او ډاکټر کیچین نه یې جوړ کړی ګني د ګاڼۍ اواز هم شامل دی څوک چې اوبه خرڅوي د هغې اواز هم شامل دی څوک چې سبزي خرڅوي دا لوګان والا د هغې اواز هم شامل دی دغسې که فکر وکړئ د ټولنې ته د هر چا ضرورت دی که ټولنه یوازې په مولا باندې یوازې په قاري او ډاکټر باندې چلېدلې نو هېڅ چا بل کار نه کولی یا به الله به بیخي چاته دا وړتیا نه ورکولی چې یو بل څه نه جوړ شي